د ښځې باډیانې راوړه د کمیز د پاسې واچوه او ډانس راته کوه اور دې د ښځې برا راوړه هغه ځان ته واغونده کپړې پکې کېده ډانس ستا دویم پنشمنټ دی ګیلمنې د تسلیم شه وایي ګیلمنې ته به برنډ اوازونه کوې ځان ته به شابر وایي لب لبو ویلکم ستا دریم پنشمنټ دا دی دریم پنشمنټ څه ورکړم ګیلمنې ورته یې وویل کونه موږ ته راواړوه خو کونه موږ ته راواړوه وړه کوئ داسې ډبل راتلو پورې کوستا کنجرو کا مستا لایف مای ته پتا نه مړه تاسو لاته دی خو به مړه تاسو یو کس ډبل ټیپ ما ته صحیح پنشمنټ جمشیدا ستا لولنې پنشمنټ د ښځې برا راوړه صحیح ده باډیانې چورته تاسو وایي د کمیز د پاسې واچوه موږ ته ډانس سینه بند ورته دا خلک وایي دا سینه بند ول قسم موږ ورته دلته انګلیش کې وایو موږ ته خو دا براو مړاو دا خو نه پیجو خو زه صحیح ده سینه بند د ښځې راوړه هغه واچوه ګز ډبل کې لاړ شي صحیح ده دویم پنشمنټ ستا دا ګیلمنې د تسلیم شه څنګه چې ما تسلیم شه پنشمنټ کې ودرېږي زه به مرته ودرېږم صحیح پنشمنټ وایي صحیح پنشمنٹ صحیح دي جمشیدا چینج غلط پکې یو بیا پنشمنټ نه چینج کوم پنشمنټ جمشیدا پنشمنټ درې پنشمنټ ریږي کوم دی بوکشه جمشیدا بوکشه هم ورزم ارمانا خبره مکو غلط خبره ګوریا مکو غلط خبره ګوریا مکو خبره مکو واستا کوستا کنجرو غلط خبره مکو گزار هر یو کس یو گزار جمشید پنشمنټ وکړه د نسل زویا پنشمنټ وکړه کومه لګیم کومه پنشمنټ راته چینج کا خیر دی دریوانه دی غلط د خځې سینه بکواڅه و ډانس وکړه ګیلمنې د تسلیم شه برند ورته وازه به خبره ختمه پنشمنټ چې په بوکا شکل مړه خبره وره زما وره خبره وره ګیلمنې کومدار دوز غون خو خبره وره خبره ما ته وره ګیلمنه ما پوری دادې لاندې او ګډیام دادې دا په خر پورم دی دا په خر پورم دی جمشید خبره وره بکواس مکو د ښځو سینه بند راوړه هغه کپړو د پاسه واچوه تاسو ته تسلیم شو په ټیک ټاک پنشمنټ وایي غلط خبره راته مکوه دا غلط پدې کې سدي ویل ستا ښځه سینو ته سنا چي غول مخره کنه راوړه کنه د امور ابا دې خپل سړیا چې ته خپل خوري انا به مونږ څه حیا وکړو راشه کنه دې ته درته چې مته ماته کو نه والا تا کوستا کنجرو ګنده ګیلمنې داسې انسان ته دا وایه وایي چې کوم څیز د جنکو د پرسه شوی تاسو موږ په هغې مه یاروئ دا څیز دی زموږ خبره ختمه پرتوغه ښکلا وې ستا نه به زمونږ څه شرم وشي په تا به زمونږ څه زړه خفه شي ته ما ته ولې وې چې باډیانې واچوو کونه راواړوه ستا کوسته کنجرې وږې ته د سړي جمشیدا ټایم مه ضایع کوه پنشمنټ کوه جمشیدا ستا ون اینډ پنشمنټ دی شاته لاړ شي غوږونه ونیسه وایه ګیلمنه زنده باد برانډ ده صرف سمپل پنشمنټ کنه کې مکمل دلته کې دغه واچوه دلته نه دی دلته کې باډیانو کپونه ورکړي اوکې د ښځې سینه بند راوړه ښځو سینو ته چې دی چې هغه راوړه باندې به شرمېږي ځکه هغه هم چې تر زوړ موړي په مشکله نه ده دوه کپونه راوالي یو کپ دیزې کې ورکه جمشید کنجرې وږې ما ته کنجرې مه کوه مردارې زه د نایي دوکان کولاوم خلکو له پکې خوټې خورم ته به پکې خلکو له خوټې خورې ما د ښځو خبره ورسکې زما دې ته ګوره که مسلې ښځې رانډۍ نو موږ ستا د ښځې سینه بند غواړو ګوره ګیلمنه غلط خبرې مه کوه فیملي مه ټارګېټ کوه فیملي مه ټارګېټ کوه یو پیره مې خوږې فیملي مه ټارګېټ کوه د چا فیملي نه ښکارو ځکه موږ ولې دا موږ د تاسو د چا فیملي نه ښکارو فیملي که ته د چا فیملي وې ته به ته به یې عزت کې ناسته وي سره د ګوریا بې غیرته بړوه چې موږ شرم نشته
ګیلمن یو منټ بړوا چې مونږ یې کور کې کینې ولو کم سے کم تک انسان وي او ته پښتون غیرتی وي ستا پلار به تاله په کونه کې ډز درکړی خو تاله موبایل لاس کې درکړی ته به دې بې حیاتوب له دې پرتوګ ایستوله نه راوستې چې خلک ته چې ښځې باډیان راته وښایه مونږ خو کم از کم پرتوګ په لایف کې مخه ما د خدای خبره واوره ځکه هر څه کومه ما زما د انشاءالله نه به کور او نه به مې ښځه او نه به مې د چا خبره لور یو کس نو وایي هغه یو ګفټر له چې د ښځه راایستې وه یو ګفټر درله اوس دلته راولم چې ما ته یې ویل چې ما باندې جمشید ښځه غولې چې ستا غوندې لور یې راوړه جمشید درته ویښم چې ښځه دې په چا غولې وه درته ویښم وستا پوسته کنجرې وګوره چې د چا کور والا وي په تا به یې یا ساده اچولې وي ته به یې ټیک ټاک ته نه راوستې کوسۍ اتا چې ګفټر له ښځه راوستې وه یاد دې شي ستا پوسته کنجرې وګوره پوستې ورته په زما د توبه د لوی خبرې یاد شي که در یاد یې کړم خبره واوره کوسۍ ما باندې یو شی ثبوت نه د کومرا ما باندې یو شی د ثبوت کا دا ټول ټیک ټاک نه دی دا ټول ټیک ټاک په درته پرېږدم ټول پاکه ځان ولمو تا ونه ورکړي په وړوکوالي ویل په شرم نشته ګیلمنې ما خو هسې ګپ ګڼله چې جمشید مونږ خیر که مونږ کوسونه ورکو جمشید وله ښځه روباسي دا حقیقت وخته